السلام علیکم. وعلیکم سلام. الکه راغورځولی به دې وکنه ما ورته څومره ده خو یو دوه ډبه مې وله ورکړې سړی راغورځولم ته ځان د خانې خلک ور وډبوي نو یو ورځ که یو ګنټه یو 15 منټه خو صبر وکړي که نه ته دربه څه چل دی ماما خیر و دوه ګزاره مې وله ورکړه چې بس به تا ته څوک څه ویم نه بس ګنټري راوړه ماته یې که زما ته ماته ولسه څوم الکه هغه کار دی راشه دیالي د هغه وکه څوک دیالۍ ته نشته دی څوک غاړه نږدي خدای ته وګوره کاکا منګه پرېږدوه او لاړ شه بل چاته ووایه ښه یلکه نو چاته ویمه څه کار دی ما هلته لکه خاوره مې راوړې د سړي هغه راکملی نن دویمه ورځ ده چې ورک شوی دی ګوره خفه کېږم کاکا دې کارونه د الله شاولې رالېږلي ټیکټرې رالېږلي بلیډونه یې رالېږلي دا مې په بلیډونو خوره کړې وه اوس په ما باندې څه کې نو کور ته زه بلیډ نه باسمه او دروازې پې غورځې خو لږه خاوره د تې هواره که راشه ټیکۍ به یې له ده درکمه پیسې به راله ګوره ډېرې راکړې یو مې راسره ورم دی در به کم دله چې ساق کېدو هغه به له درکمه و خاوره را راواره که مله د پاسه باران دی لومبی به یې نه منو وینه راشه راشه جنې دا چې تیارې کو نو د اوښ غوښه دې ته جوړه کړ د دې نه خو چې تللی وې د خالد په هوټل کې مڅکلې وې خدای پاک سترګې مې ټولې ترخې شوې دا نه شین خشاک دې راوړی دی چې څنګه بچې تیاره شي ولې دا سلنډر چې مې پرونه ډک کړی ولې بیا ختم کړو سلنډر مې ختم کړی نه دی هغه مې ایښې چېرته باید باران شي خشاک نی هغه مې هغې له ایښې دی نه یاره ما ته پته ده بېګا به دې کولو پرېښي دا بوی چې و که نه نو ما یې څه لوبه ده تېره زور نه څه خبرې به خدایه نو کولو به مې پرېښوستونه کوټه کې ځای په ځای دانه غارونه دي ما وی چې دا کوټه راته لږه ګرمه شي ګوره خورې کور چې کوم دی دا د ښځې نه سمېږي او دا خاني به راله ته غرکه او پرکه کې دغه شان کله به د سلنډرو خرچي او کله به یو خرچي او کله به بله خرچي نه نو تا راته وایي دا زمونږ خانې کې پاتې څه دي خاني خو تا واغېسته په ډب دیله وکړه ویم خورې په یو ځل بیا درکه خیري ته ووایي نه غونډ ارمانونه پوره کړم په موبایل کې مې ګیم دا کړي پیسې مې جمع کړي دي او د چیړې کم مې ورته ایښتی چې یو پیره مې یو ګیم ولګېد که نه بیا وګوره ای ما ته دا خپل قسمت معلوم دی یا لالا تا په ټوله زندګۍ کې وګټل نه او ودې بیلل دا ستاسو د ښځو خبرې قسمت داسې قسمت هغسې قسمت خو هغه هوښیاران وي که تکړی خر دی بس مونږه ښځې خو ګناهګار یو که تاسو سړي هر څه کوې که نو بس تاسو سم یې او که مونږه ښځې ښه شریف هم ناست یو نو مونږه ګناهګار یو یاره ما خو یو کپ چای به راله پخه کې خو ځم چې د بار به اوس کوم و په تا زما د لاس خولې پخلي هسې خو نه لګي بس لاړ به شي رضا خان هوټل کې به کښېني چای به وڅکي کور ته چې راننوځي که نه کور ته چې رانوځي ورځم په ما باسې وي زهر راله تیار کړه چې زهر ولې تیاروم نو بیا به لاړ شي بار به وځي خو د دې نه پس ما تا له چای په حق کړه نو بیا وایه سکه رضا خان هوټل کې سکه ورکوه پې 200 هغه تا سره ډېرې شوي دي کاکا پرده وکړه لږه راځه راځه څوک نشته بچیه راځه راځه دا څه دي کاکا دا خو د تخبیه کنډرات دلته کور کې جوړ کړي دي نه خاوره ده چنډرات نه دي نه کاکا داسې کار دی چې دا خو د زناورو کار دی او بلکې د زناورو کار هم نه دی دوی له غروره بلیډونه راولې شاولې را دننه که ګورې دا خو زموږ د وس کار نه دی یلکه ته مه ځه نه کاکا دا خاوره ده او دا ده دا به وشي مړه خاوره څه ته وایي ښه ته غم مه کوه بیلچې رابار که چې بس شورو پې دله واچوو بیلچې او ورکه بیلچې د لرې وباسم بچیه یاره خو تکړه سړی دی عثمان که نه او که نه دا وګوره په کور کې خاپیرۍ پټه کړې ده او زمونږ بیبي ته وګورې خدای دې دا په قهر د باچخته کې وي په کلي کې جینکۍ نشته مړه د دې دی مخ ته وګوره چې سترګو ته وګوره وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه زه ښه یم ته څنګه یې ستا نوم څه دی زما نوم ثنا دی او دا بابا ستاسو دی دا زما والد صاحب دی واده شوی که نه نه زه خو سکول نه ځم راځم واده وکړه عمر ته باندې تېرېږي ګوره ولې نه خوښه مې ای بچیه
ډېر تږی شوم بابا والله. دا خو لا بچي څه کړي نه دي تږی شوی. نو دې خاورې ته مې وکتل والله دې تږی کړم دا خو مې غر راورانول دي. غرونه پرېږدی بچیا ما خو څه پیدا نه کړه نه بیلچک او نه کودانه په کور زه هم بیا به راشم. په لاس یې خورم ماما پرېږده. ای بچیا ګران کار دی په لاس نه شي کولی زه به بیلچه پیدا کړم سهار به بس راشم. ورې بل چاته مو نه ویم زه به دې خاورې له راځم اروړم ځان سره راولم ښه. نه نه غوبلې مه راوله بس ته راشه ته بیا خوراک یې راله. بې غمه شه دې اړیکه داسې پیسې وي ښه ده که نه د کلي ګاونډ کار دی او داسې به راشم زه. تیاري به ولې نه در کوم. نه 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 کاکا دا خو کلی دی دا خو چم دی ګاونډ دی دې کې خدا نه وبه شي مړه دا خو وړې ځه بچیا ځه نو بس بیا به سهار د خیر سره د وخته راځه ښه. زه کاکا زه لاړم په خیر خدا سره وکړه که نه زه کاکا زه لاړم سلام ځه لکه خو سهار د وخته راځه بچیا. بیبی په سر دې جوړ ډېر زیات درد دی. یا بچې داسې مې په سر باندې درد دی بس دا مور دې ښه نه ده دې چې مینه نه وځم یا بچې. نه نه بیبی موږ ژوندي یو خدای به د ماني سم نه کوي ډاکټر لم دې بوزم او بیبی خدای شته ما ته خو یاره زړه نه ګرانه یې اورې مورې که نه اورې. خادمون شي بچې یا بچې زما هم کشرې زوی ما ته هم داسې ګران یې هغه بل هم راته ګران دی خو ته راته لږ ډېر زیات ګران ډېر زیات لوپر دی په زل ګرځي خوشې تشې اورې دا نه د خلکو مشر ورونه دا خیر دی پرېږده مشر ورور دی د غیبت یې مه کوه صبر وکړه پي بچې ښه. هغه خواست هم دغه دی بیبی وران دی زه وایم چې څه د انګور غم دې ځان له کړی وي. ودرې که د انګور غم به وکړم خو چې زه خو ښه چې مه کنه زه خو په خپله داسې پوښلې وینم. اسمان را کېنه بچې لقۍ رالې ایمان درته ویم مورې که نه ستا عمره نالتي ښځه ما په دې ټول کلي کې پیدا نه کړم. کوه زما دا غیبتو خو زبر که د جمعې ورځ دره خدای نه سوال وکړه چې خدای مې مړه کړي خوشحاله به شئ. مورې یو خبره مې درته کوله خو زه به هم ګورې کار راته نه شي او دا تا را دا نه وخت چېرته واړو ته چېرته تللی وي. دغلته یو ماما راغلی و ښه وایي خاوره خپره کور کې خاوره مورې ما ته یې کور وښایه چې بیا دې اړۍ پسې ورشي به. یو ځای به دواړه لاړ شو که نه ولې زاسې کور کې ناست یم کار چنګړیانو اول خبرې ته خو غوږ کېدی خبرې ته بیا دې وکړه نن ورځې پیسې دې پې ورواړې دي. زما دې خبرې ته غوږ ږدي که نه وځم एकदम وایه ما سره دې اړۍ غبي که نه پیسې به هم نه درکړم. مورې په کور کې یو لور وه ډېره ښایسته جینۍ ده هغوی ورکړې نه یې مماتې یې بس ور به کې خیر دې مشرانو بیبي نه زه ور به کې غمونه مه کوه د پردو خیال ساتي د پردو لوڼو غمونه مه کوه ښه لا به وړی ځکه به یې نه ورکړي چې کله پیغلو کې شي بیا به یې واده کړي. ما یادوي که نه بیبي نه دې غمونه جمع که نه والا دا جی خو خاورم راوړی دی خدای دې خیر کړي سړي کار کړی دی او زما نه چې غیر لږ کار هم وکړي که نه نو شرمۍ مې پرېږدي مې نه دا کلی به رامنده نن درې الله دې پکې خیر وکړي نورې خاورې پسې تللی خو څنګه چل دی سلوټ راډې دې راوړي دی رالي نه به راتم کور زما نه دی یاره ټولې خبرې پرېږده اول لا د دوی چې شپه دې چېرته کړې وه دا مې د ملګري واده و او هغې له تللی وم ښه د ضرورت پر اوس کم واده وي نو بس که نه چاته لانجې مانجې یا مریض پروت یا بیمارې خلک را مخکې کړي او یوازې زه نه وم ټول ملګري راغلي نو بده خبره وه چې زه نه تلم او ټول خلک راغلي بابا له دونه غوسه دی که نه هغه خوره روړه واغل چې دا ځای به ډکونکي نو قسم په خدای چې موږ هم ښې ورځې په ړانده شو روزګار ورځ زموږ نه بس روزانه کار او کار د کور کار چا ختم کړی مچېری وړه واړوله خو ته پکې د کار کوه که نه نو ما له دې څه چل راځي او ته ماته دوی وایې که نه چې ته وایې کار او کار او کار تا کم کار کړی دی ته خو چالو بم نه راخلي نه ما خو هېڅ هم نه دي کړی زه خو هسې ګرځم دا خو ټول څه تاسو کړي دي خو کله ودونو له خوشو کله چکرو له خوشې دا خو ګوره د غم خو به غلطۍ که نه او دا راته ووایه چې بابا نورې خاورې پسې تللی کو څنګه چل دی نورې خاورې پسې نه دی تللی هغه دونه ستړو هغه تا پسې دروتی دی خبره مې دا کوله ما دلته مې دله ترکاري پخ کړی کور کې کېناسته زما ملګرې که او بله دا که نه اوس به بابا هم راشي ته ورشه بیا هغه روټۍ مو خورس صحیح ده صحیح ده زه ورشم بس زه بورکه رالم او که بورکه نه څادر رالم مرغه کې لاړه شه څادر راواندلې ګورې په لاس خو موږ وشرمېدو په بابا له څه جواب ورکړو خو الله دې خیر وکړي